د دې حاصلات ماشاءالله خپله ګورې په ویډیو کې ملګرو سره هم شریک شي د ډېر ښایسته حاصلات لري ماشاءالله ډېر ښایسته ډک دي ډېر. او دا موږ تقریبا دلته د دې لپاره پرېښي چې ماده ستاک ورته وایي چې دې نه موږ نږدې پیوند اخلو او په هغه خپل یو کلن بوټو کې تکثیروو. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. نن بانډه کې راغلي یو د سفیر ماما زراعتي فارم ته. دلته دوی بوټي روزي او تکثیروي، پیوندونه وهي تر څو ښه حاصلات له دې میوې بوټو څخه لاسته راوړي. تقریبا 10-12 کاله کاري سابقې په لرلو سره د دوی دغه اوسنی فارم چې څومره بوټي دوی کرلي دي دا به هم تاسو ته موږ شریک کړو. او بیا موږ سره د سفیر ماما زوی ارشاد خپله هم موجود ده، د خپله هم د زراعت پوهنځي څخه فارغ ده، همدی مسلک ده، وظیفې هم کړي دي. اوس یې قرارداد او دا شیانو چې دي نشته، یو میاشت دوه میاشتې دوی سټی ده، نو غواړي چې خپل پلار سره په دې فارم کې چې وکړي، همکاري وکړي او خپل هغه علمي زده کړې چې دوی څومره لوسي دي هغه دلته عملي هم پلي کړي. لومړی راځو دوی دا شاته د انارو بوټي دي. دوی نه دا پوښتنه کوو چې دا د انارو بوټي کوم ډول دي، له کوم ځای نه راوړل شوي دي او حاصلات یې څنګه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په کاکړک صفروت بانډې کلي کې نرسري فارم لرو. تقریبا 12-14 کاله سابقه لري زموږ فارم او دلته تقریبا 15 ډوله مثمر نیالګي موږ تربیه کړي دي. نو دغه مایافش انار ورته وایي، دې په ننګرهار کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او دا انار دي او همداسې نور پسې شروع کېږي. مایافش انار دي او بندې خولې والا دي. نو دا انار دي او په ننګرهار کې فعلا بیا په صفرو کې ډېره ښایسته نتیجه ورکړې ده. نه امراض مقابل کې ډېر مقاوم دي او چینجی او یو شی بل شی لکه په خپل سر باندې بعض انار ماتیږي. مهم همدا خبره ده چې پخېدلو په وخت کې مات نشي. ډېر ښه توافق کړی ده. لوکاټ دي د خدای بخښلي لوی څارنوال عبدالجبار ثابت د باغ نه راوړي چې ډېره ښایسته ورايټي ده او تقریب هره لوکاټ غټه دانه لري او یو زړی لري. یو زړی لري لکه بعضې ورته هډوکي وایي که نه، او یو هډوکی لري په اصطلاح او ډېره ښایسته ورايټي ده. تقریبا په دویم کال باندې دا حاصل ورکوي. دویم کال باندې شالو وایي. شالو نو دا داسې یو میوه ده چې دلته ډېره ښایسته نتیجه ورکړې ده او دا د میدان ښار نه موږ راوړې وه او د دې هوا سره ډېر ښه توافق کړی ده. ښه حاصل لري، د باد په مقابل کې ډېره مقاومه ده. څومره ګل چې وکړي دا ټوله په میوه بدلېږي. ګل توکېدنه ډېره کمه ده. دغه یو خبره تا مهمه وکړله چې د باد په مقابل کې دا کلکې دي. د پخوا چې کومې الوچې او دا میوې به په ککړه کې وي، د ثور باد به چې کله ووهلې ده نو هغه به ټولې تویېدلې. مهمه دا ده چې دا باد به تیزوالي سره دا تویوالی ونه کړي. او د دې نو تقریبا دویم کال ده. تاسو ګورئ یعنې داسې وږې دي نیولي دي لکه د انګورو په شان. د دې چې کله دا دانه غټه سي موږ به تاسو سره د دې د پخو میوو حاصل هم شریک کړو. نو دا ډېر ښایسته میوه ده او دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې. قریب دغه هلته پتایي کلی ورته وایي، د موږ او تاسو کلی ده. چې په دې کلي کې د موږ او تاسو یو بڼوال د 2 نه تقریبا 80 منه حاصل د دې ټول کړی او بازار ته عرضه کړی ده. 2 نه 80 منه دا تقریبا یعنې په غټه اندازه باندې هغه د حاصلات دي. دې ته هلیګرین شفتالو وایي. شفتالو کامران صاحب ورته نږدې ورته وښیه. نو د دې حاصلات ماشاءالله خپله ګورې په ویډیو کې ملګرو سره هم شریک شي د ډېر ښایسته حاصلات لري. ماشاءالله ډېر ښایسته ډک دي ډېر. او دا موږ تقریبا دلته د دې لپاره پرېښي چې ماده ستاک ورته وایي چې دې نه موږ نږدې پیوند اخلو او په هغه خپل یو کلن بوټو کې تکثیروو. قدام د دې لپاره او دا د دې ته دا ډېر ښایسته حاصلات دي ماشاءالله. واقعا چې ډېر ډک دا بادام ده. دا کې موږ لږ شاخبوري ډېره کړې ده. نو هغه د میوې لښتې تقریب موږ کټ کړې وې د خپل ماده سټاک لپاره چې بیا موږ پیوندونه واخلو. نو دې بادام دلته ډېره ښایسته نتیجه ورکړې ده ماشاءالله. ګورې دانو ته ډېره ښایسته او غټې دانې لري. یعنې دې څخه دا نتیجه موږ اخیستلی شو چې په سرخود کې بادام هم ښه عاید هغه ورکوي، دا حاصلات ورکوي. قریب نرسرۍ کې داسې شی روزو او داسې شی موږ تکثیروو چې د خاورې او د هوا سره توافق وکړي او دلته نتیجه ورکړي. میوهدارې ونې دا هلیګرین شفتالو تقریبا د حمل په آخرو کې او د ثور په د اولو ورځو کې تقریبا 4-5 ډېر ښایسته موسم ده. داسې وخت دا په شارټ مارکیټ ته وځي چې په هغې وخت کې په بازار کې بله هېڅ نوع د شفتالو ورایټي موجود نه وي او بازار ته نه عرضه شوي. نو دا په همدغه خاطر باندې چې معینه پخېږي او بازار ته زر عرضه کېږي په ډېر لوړ قیمت تقریبا 5-5.5 الی 600 افغانۍ باندې فی من د دې خرڅېږي. همدا د یو بڼوال لپاره د یو باغوان لپاره همدا مهمه ده چې مطلب د کم حاصل څخه د ډېر ګټه لاسته راوړي. دا بوټي تقریبا موږ کامران صاحب دا ورته وښیه.
پیوند کړي دي ان شاء الله دا به د کال لپاره په خیر سره ثمر ته رسیږي او بازار ته ورځه کیږي. داسې یو ورایټي ده چې په ککړک کې ډېره ښایسته نتیجه ورکړې ده. خوږ زړه زردالو ده، دانه یې زیړه ده او قریب که د ونې راولوېږي دومره ضایعات او دغه نه لري چې دا مثال یا منځ باندې دوه پړاکې شي یا وچ کېږي او یا تخریب شي. نو دا سږ کال یې موږ تقریبا د جدې په میاشت کې پیوند کړي دي چې اوس یې جدې میاشت کې قریب یو 13 سانتي ته د دې قد رسېدلی ده. بالکل دا بوټی څومره وخت ده؟ دا یو کلن بوټی ده. یو کلن بوټی ده او ماشاءالله تاسو یې حاصلات وګورئ. د اول کال باندې دوی زردالو هغه کړي دي. ننپریال ورایټي ده. یو کلن بادام ده. بالکل نو نتیجه تاسو په خپلو سترګو باندې په دې ویډیو کې کتلی شئ. او دا چې غټ شي انشاءالله دا به بیا ډېر زیات هغه کوي. دې کې نور هغه ته څه فرق ده؟ دوستانو دا و په سرخود کوز ککړک بانډه کې د سفیر الله ماما زراعتي د بوټو فارم چې چیرته دوی بوټي تکثیروي، پیوندوي او روزي. د 10-12 کاله کاري سابقې په لرلو سره دا د دوی سږنی هغه بوټي چې مطلب پاتې دي او کال ته به خرڅېږي او څه به سږ دوی بازار ته عرضه کوي. دا هغه زراعتي فارم چې تاسو ته موږ وښوده. د دې زراعتي فارم خوبي او دا ده چې دا په ډېره خلاص او آزاده فضا باندې را روزل کېږي. یعنی ښار کې ورته مطلب ګرین خونې او دا شیان هم نشته چې هغه هوا ورته پوره رسېږي یا نه رسېږي، لمر ورته پوره رسېږي یا نه رسېږي. نو د دې خوبي یو همدا ده چې په ډېره آزاده فضا کې دا را روزل کېږي چې خوا کې طبیعي سیند روان ده، اوبه روانې دي، مخامخ غر ده، د هغې چې هم هواګانې راځي. نو ډېر ښایسته موقعیت کې دا روزل کېږي. خدای دې وکړي چې له دې ویډیو څخه مو خوند اخیستی وي او د دې ویډیو په لیدلو سره تاسو سره هم دا انګیزه پیدا شي چې مطلب تاسو هم چیرته دا فرصت لرئ چې داسې زراعتي فارم جوړ کړئ او د عاید ذریعه شي ستاسو هم تاسو یې جوړ کړئ. نو د ارشاد څخه هم ډېره مننه کوو چې موږ سره تر اخره مل و او موږ ته دا هر بوټی هره خبره ډېره ښایسته په مسلسل ډول باندې چې وکړله تفصیلي بحث موږ سره وکړ. او که ویډیو مو خوښه شوي وي زموږ ویډیو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. والسلام.